څه راوړي خو د ما اصلي د هدف دا ده چې تا سره دا خبره ده شریکه کړم. ته ما پیج جوړ کړی ده دا خاص د پاکستاني لخپاره نه د افغاني لخپاره. بیا زه ډېر خفه شوم ځکه ته خو مې یو پښتون ورور یې د افغانستان به یې د ما قوم به یې د ما تربور به یې د ما عزیز به یې. نو تا باید دا خبره نه وکړې که څو افغانیان په د ګوتې په شمار باندې غلط وایي یا تا سره مشکل وایي تا سره څه پرابلم وایي مګر تا ټول افغان باید نه وای یاد کړي ځکه ته تعلیم ناګاه لار څه ناګاه ته دا خاص موږ د پاکستاني لخپاره جوړ کړی دا د یو سکندر لاله بل تا د عمران خان او د منظور پښتون خبره یاده کړه چې منظور پښتون خو موږ ته معلوم نه ده او هغه خو څوک ده او څرنګه ده زه په هغو باندې تبصره نه شم کولی او عمران خان خو داسې یو لیډر ده او هغه ده دغه ده عمران خان خو اول که پښتون یې دغه ته پښتو هېڅ ورځي نه له سره شکه دی په نامه باندې پښتون یا په نامه قوم نیازی هغه پښتنو ته یې تر اوسه پورې هېڅ کړي نه دي ځکه زموږ بدبختۍ زیاتره د پاکستان د داسې 40 کاله چې موږ دا اور لمبو کې زه ته احمد محمود ټول مسافر یې د دې له لاسه یو ځکه زموږ وطن کې هر څه شته موږ له هر څه موږ غیرت لرو موږ ځان ته یو کلچر لرو موږ هر څه لرو مګر موږ پردی هېوادو ته خو موږ داسې یو سم لیډر نه لرو موږ دغسې یو همسایران راتاو دي چې موږ نه غواړي چې موږ د موږ وطن اباسي او موږ یو ځای او طریقې ته ورسېږو تا عمران خان دې کې یادونه کړې وه چې دېرش کې ما دغه 2-3 ګیلې دې ما له تا نه وسولې باید تا ټول افغانیان نه وایاد کړي ځکه دا نور زه نه درته یادوم دغه کوم چې راځي فیسبوک باندې کنځلې کوي یو بل ته اور اچوه تصویر ته اور اچوه بیرغ ته اور اچوه دا کوه د دې خلکو ما بیا زه د خلکو نه ما نفرت راځي ځکه د انسانیت کار نه ده د شرافت کار نه ده د پښتو کار نه ده ځکه یو د چا یو داسې چې ډېر یو دښمن دی هغو ته هم د مور کنځاونه کړي ځکه ته مې یو مور لرې ته مې یو خور لرې نو دا کار باید ونه شي ځکه دې خلکو به تا ګیله وي تا ته به یو څه ویلي کنځل به یې درته کړي خدای نخواسته مسنجر کې به یې څه درته ویلي بیا ته پسې راجوګ چې یو لایف دې وکړي چې هغه لایف موږ لې خفه کړو ځکه په دې خاطر یې خفه کړو چې موږ دوست دښمن لرو په دې معاشره کې په دې وطن کې په شاوخوا هغې کې دا خپله فیسبوکو کې ویني چې دا خلک د موږ مشرانو ته حتی د موږ احمد شاه ابدالي ته چې هغه مړ ده یو تاریخ لري یو هغه لري د هغو تصویرانو ته سپکاوی اوس ورته کنځل وسولې تصویران یې په بې ادبي ما په هغه کمنډو کې په تشنابو کې وسوځل شولو او هغه ډېر ورته بې عزتي وسوله بعضې داسې مشرانو ته خو خیر هغه د دوی خپله د دوی هغه د هوښیارتوب هغه نښې په خپل ځان ښکاره کړه هغه مخې ته میډیا ته یې راوویسي موږ خو دومره هوښیاران په دې فیسبوک باندې دا مانه موږ راشو یا د چا تصویر ته ور واچوو یا داسې یو کار وکړو موږ دې باندې مخ ته ولاړ شو ما دا 2-3 ګیلې له تا نه وي ځکه تا ټول افغانان نه وایاد کړي ته مې یو افغان یو افغان بچی او د دې خاورې بچی ځکه تا داسې نه وی ویلي چې ما دا خاص دا پیج د پاکستاني لخپاره جوړ کړی ده باید هغه راسي هېڅ افغان را نه شي ځکه موږ دا تا سره ما اړیکه ټینګه چې دا تا ته یادونه کوم ولې افغان خو کوم بد تاریخ نه لري او افغان خو هر ځای یو تاریخ لري خو بعضې موږ داسې حالات کې ګیر یو چې د حالات نه وتل لږ په مشکله سره وي ځکه سکندر لاله تا جواب کوي قدرمنده وروره مهربانه وروره سلام ته دې وعلیکم سلام وایم 3 سوالونه دي کړي 3 وړ سوالونه درته ډېر په احترام ډېر په مینه محبت در وړاندې خپل احترام لرم او تا نه مخکې دا د خپلو فالوورزو ډېر زیات احترام لرم او ټولو ته دا وایم چې د 2 کسانو ترمنځ چې کله سوال او جواب کېږي نو که تاسې واقعي احترام کوئ ما سره مینه وي نو تاسو لږ خبرو ته غوږ نیسئ مخکې د دغه نه چې تاسې وایئ بعضې ورونو کمنټ زما خوښ نه شو نو ملګرو احتیاط کوئ او دا مه هېروئ چې دا ورور هم یو میلمه یو زړه بدي شوی دی خو زه غواړم چې جواب ورکړم چې کله ما کې جواب نه وي نو تاسو کې به یو کس په کال راواخلم تاسو بیا جواب ورکړئ دې ورور ته فی الحال کمنټو ته پرېږده دا خبرې پرېږده موږ ته هر وخت داسې کنځاوي خیر دا د دې خپل کار وکړي کنځا ولې وشي خیر داسې پیدا کېږي دا زه ذمهوار کېږم سبا ته ګیله کوې که نه چې ستا پیج ته راغلی یم ستا په پیج کې وروره ستا فالوورزو غلطې خبرې کوي دا زما لپاره د شرم خبره ده د
د ورونو سره همیشه په مینه محبت لګیا یم، په احترام ورسره لګیا یم. پکار ده چې زما احترام ستا احترام په دواړو سترګو بیا وکړي. بهرحال ستا 3 سوالونه او 3 جوابونه انشاءالله درکوم. اول سوال یې دغه وکړو وروره چې ما افغانستان خلکو ته د افغانستان قوم یاد کړی. که فکر وکړئ پرون مونږ یو لایو ویډیو کړی دی، پرون نه بل پرون، په هغې ویډیو کې آخري ثانیې کې وګوره آخري یو ورور ما راخستی دی چې د کندهار دی، هغه هم تاسو ته دغه خبره کړې ده، بلکې ما تاسو ته هغې نه بعد هغې ویډیو نه بعد بلکې لایو ویډیوګانو کې دا خبره بار بار کړې ده چې ورونو زه تاسې نه معافي غواړم. زما د خبرې هدف زما د خبرې مقصد دا نه و چې زه ټول د افغانستان قوم یاد کړم. زما د خبرې هدف زما د خبرې مقصد صرف دا و، بلکې پرون هغه د کندهار ورور هم زما په خبرو باندې ډېر زیات ښه پوه شوی و. پرون ویډیو وګوره، پرون نه بل پرون، چې هغه ورور هم زما خبرې درته وکړلې، هغه درته دا وویل، بلکې زه درته دا وایم چې ورونو ما دا ویلې دی چې هغه افغانان د پیج نه ووځئ چې څوک د پیج سره ډېر بد هغه لري. موږ ته بار بار کنځل را لېږل کېږي، موږ ته بار چټې په وټې، موږ تاسو ته هېڅکله زموږ د خدای خولې ماتې کړي، زموږ اډمینانو د خدای خولې ماتې کړي چې تاسو ته بد و رد وویل شي. همیشه در سره په انسانیت، همیشه در سره په مینه محبت لګیا یم. که ته زه خو چا کې فرق نه کوم، او بیا ما ټول افغانستان ته، ټول افغانستان خو ټول افغانستان خو پاکستان کې چې څومره پښتانه دي افغانستان کې دا ټول افغانان یو، بیسیک نه ټول افغانان یو، ټول افغانستان پسې مونږ اغلرو. زمونږ تاریخ د افغانستان نه دی، زمونږ بیسیک زمونږ بنیاد د افغانستان نه دی. مقصد مې دا نه و چې زه ټول قوم د افغانستان یاد کړم، بلکې هغې ویډیو نه بعد ما په بار ویډیو کې بار معافي غوښتې ده. نو زه اوس دغه سوال تاسې نه کوم چې آیا صحیح دی؟ اوکې، زه به ستاسو خبره ومنم چې ما نه به غلطي وشوه، بلکې د خپلې غلطۍ ما بار معافي غوښتې ده. آیا تاسو ورونو تاسو دومره رحم بیا در کې نشته؟ زه ټول عمر در سره په مینه محبت او زما خولې نه یوه خبره ووتله او بلکې هغې خبرې باندې زه پښیمانه او بلکې معافي غواړم. بیا خو پکار دی تاسو هېره کړئ دا خبره، تاسو خو بار نه یادوئ دا خبره چې وروره تا داسې ولې ویلي و، تا داسې ولې ویلي و. انسان پکار دی چې بیا رحم وکړي چې او دا ورور خبره کړې زموږ په شانتې انسان د غلطي به ترې نه شي. بلکې زه دا درته وایم چې ما غلطي نه وه کړې، خو که ستاسو په نظر چې غلطي وه زه درنه بیا بار معافي غواړم. خو دومره درته وایم چې ما صرف هدف زما د خبرې صرف دغه و چې هغه افغانان دې پیج نه ووځئ چې کوم افغانان مونږ سره چټي کست لري او کینه سره لري. افسوس هغه ویډیو خو ما ډیلیټ کړه، بلکې افسوس کاش چې هغه ویډیو اوس په پیج کې پرته وای چې تاسو هغه ویډیو تر اخره پورې خو اورېدلی وای که نه، چې هغې ویډیو کې ما څه ویلي وو. اکثره افغانانو هغه ویډیو راخستې وه، کټ کړې وه، لږې خبرې زما کټ کړې. وګوره وایي دا سکندر رور ته ټول افغان قوم یاد کړی. نو داسې خو نه کېږي، بلکې بار ما ورونو ته هغه ویډیو یو وخت پورې په دې پیج کې پرته وه چې ما ورته ویل چې زما ټوله ویډیو خو وګورئ که نه، زما د خبرې هدف باندې به تاسې پوه شئ چې ما څه ویلې دي. راځو دویمې خبرې ته وروره، دویم سوال ته سوالونو جوابونه در کوم، اخره کې بیا خپله انصاف وکړه او بیا راته ووایه چې دا جواب دی زه مطمئن نه یم کړی، انشاءالله بیا در کوم جواب. دویم سوال دی دغه کړی دی وروره چې منظور پښتون لري ویلې چې منظور پښتون ټلیفون دی وروره کټ شولو، بخښنې سره خو بار کې نه پوهېږم، ما خو نه دی کټ کړی وروره، خپله کټ شو. منظور پښتون باره کې دی ویلی وو. منظور پښتون خو یو ټایم کې ډېر زیات راګرم شوی و، ډېر زیاتې غټې جلسې وې، ډېر زیاتې مظاهرې وې، بلکې ډېر زیات پښتانه د افغانستان نه ورپسې ولاړ وو. خو هغه سوال خو وروره صرف هغه سوال پاتې شو. اوس تاسې نه نوی سوال دا پیدا کېږي د منظور پښتون باره کې چې منظور پښتون څه شول وروره؟ دغې جواب کوم پښتون ورور راکوي څه شول د منظور پښتون هغه مظاهرې نوره څه شولې؟ بس صرف یو ټایم پورې وې، صرف یو ټایم پورې وې. منظور پښتون خو نن سبا ورک شو، د دغه سپورټر هم ورک شول، د دغه لایو ویډیوګانې هغه غټې خبرې هغه څه شولې؟ دا سوال تاسې نه اوس پیدا کېږي. پاتې شو د عمران خان صاحب. عمران خان صاحب نه تاسو ته ما بار په دې ویډیو کې ویلي چې عمران خان صاحب د پریزیډنټ نه د پاکستان وزیر اعظم نه مخکې زه د سړي فین وم، د کرکټ د لارې نه زما ډېر زیات خوښ و. دا زما شخصي مسله ده چې د عمران خان صاحب زه صفت کوم، هغه خو د پریزیډنټ نه هغه خو د وزیر اعظم کېدلو نه مخکې زما خوښ و دا سړی. نو دا خو زما شخصي مسله ده که نه؟ نو په دې خو تاسو پکار دی ما سره سوال و جواب ونه کوئ. او بل د پریزیډنسي د ګورنمنټ د حکومتونو که هغه د افغانستان دی او که هغه د پاکستان دی، د زړه او د ځان نه احترام ورته لرم. په هغه شي پسې په هغو خلکو پسې زه خبرې کول نه غواړم چې په چا زما زور او وس نه بریږي،
چې پوهېږم چې دا انسان په ما کې پخته نه بلکې زما نسل تباه کوي، نو هغه انسان نه زه ډډه غواړم. حکومت سره نه زه رسېږم او نه ته رسېږي، په دې چې زه ورته یو عام ملت یو. صحیح ده وروره؟ زما په خیال چې دغه جوابونه به ستاسو دپاره کافي وو. بخښنه غواړم په ډېر هغه سره ستاسو ټلیفون کټ شول، بلکې زه امید کوم چې زما په دې جوابونو باندې تاسې مطمئن شوي وای. ډېره زیاته مننه کوم. کامنټس راځي او په ډېرې بخښنې سره او وروره ګیلې مه کوئ، او ګیلې چې کوئ دغه رقم ته چې یو بل سره مخامخ شو نو ښه به وي چې یو بل سره سوال و جواب وکړو، بلکې داسې سوال و جواب کوئ ملګرو چې وای تیر په هیر که نه. که زه په خپل ضد باندې رټ ولاړ شوی وم او ما د خپلې سپکې خبرې یا داسې خبرې چې تاسو هغې ته سپک ویلې وي، هغه خبرې ما مکمل ځان سره نیولې وي او کلک پې ولاړ وم چې نه ما دا ویلې دي او دا اوس هم وایم نو ملګرو زه ستاسو مخامخ واقعي یو مجرم یم. نو بعضې خبره د انسان خولې نه ووځي نو هغه تیر په هیر یې کوئ، په دې تیر په هیر کې چې د هغې ثبوت او سند تاسې هم نه شئ راکولی او نه زه درکولی شم، په دې چې هغه ویډیو چې کوم هغه وخته پیج نه ډیلیټ شوی دی. خو افسوس چې په هغې ویډیو اخره کې تاسو زما خبرې اورېدلې وی چې زما د خبرو هدف، زما د خبرو مقصد څه شی دی. نو دغه خبره ده. مننه. دا بل ورته ټلیفون کوو، وروره ټلیفون ته راشه مخامخ. شمس الله وروره السلام علیکم. شمس الله وروره السلام علیکم. بخښنه غواړم. حبیب سیلاب، زه دا خپل پرې پیج کې زما چې دا پیج چا لایک کړی دی نو زما هم بیا تاسې نه ګیله راځي او بیا داسې راته ونه وایه چې زما فیسبوک تاسې ولې بلاک کړی دی. صحیح ده ستاسو پیج نه. زه درته یوه خبره کوم، دا پیج کې زمونږ او تاسو دا پیج کوم دی زمونږ او تاسو د ټولو پښتنو په حق دی. هر انسان دا پیج لایک کولی شي، هر انسان دې پیج ته راتللی شي، خو هغه انسان ته ډېر زیات احترام ورکوو چې کوم ورور په احترام او په عزت سره سوال و جواب وکړي. ما سره چې دا کوم ورور مخکې د افغانستان اوس چې راغللو دا سوال و جواب چې وکړلو نو زه دا خپل پیج کې د بعضې ورونو نه زما ډېر سخت زړه بد شو چې تاسې خو دا حق نه لرئ که نه چې تاسې انسان خبرې ته غوږ ونیسئ. دا ورور خو ډېر په احترام سره سوال و جواب وکړل که نه، بلکې ما دا بار ویلي چې کوم انسان چې په احترام سوال و جواب کوي نو هر سوال و جواب ته په مینه محبت سر مې ټیټ لکه غلام داسې به سوال و جواب اورم. نو دغه رقم ته تاسې هم لږ سرونه ټیټ نیسئ که نه. یو انسان چې په سوال و جواب په احترام سره کوي نو تاسې خو لږ غوږ ونیسئ چې بیا په احترام هم ورته جواب ورکړم که نه، بیا خوند کوي. داسې همدې ته اتفاق وایي. تاسې اتفاق نه غواړئ نو داسې خو نه دی که نه چې دغه کوم پیج کې راټول شوی یو دغه په اتفاق یو، باقي نورو چا سره اتفاق مینه نه غواړو. یو انسان به رانه مرور وي هغه په خوله کېږي پیج ته به راشي چې ډېره غټه ګیله مې ده درنه، تر پاکستان په طرف کې ولاړې، بل ته به راځي چې ډېره غټه ګیله تر افغانستان په طرف کې ولاړې. نو بس تاسې به وایئ چې نه ورکې که نفرت پیلوي، نفرت خوروي. نفرت ولې خو چې یو انسان په احترام په عزت تر سره سوال و جواب کوي دا خو ډېره شرم خبره ده چې موږ بیا هغه پسې خبرې وکړو. نو عقل نه لږ کار اخلی چې بیا په عقل ورته په احترام ورته جواب ورکړو. همدغه پښتانه یو که نه، دا خو نه چې صرف ها ها هو هو او خنداګانو او شیرونو او سندرو ته ناست یو. دا خو د پښتنو شان نه دی. حجرو کې چې کله کېنئ نو حجرو کې سوال و جواب کېږي. نو حجرو کې چې کله یو انسان سوال کوي نو نور پښتانو ورته سر ټیټ نیولی وي، بیا کشرانو خو بیخي سر ټیټ نیولی وي چې یو مشر سوال و جواب کوي. صحیح ده که نه؟ مننه کوم. امید کوم چې آینده کې زما په پیج کې داسې بیا داسې نه ونه شي ملګرو چې کوم انسان سوال و جواب ته راځي نو که چېرته کمنټ کوئ نو د ښې لارې کوئ، داسې کمنټ مه کوئ چې د انسان زړه بدېږي. ډېره زیاته مننه. په ډېرې بخښنې سره
ملګري ناست دي ښې خبرې اورئ نو دې نه شمس الله شمس وایي ګیله به نه کوو ځکه چې ورونه یو سره ډېر ښکلی جواب دې راکړی وروره بېشکه چې مونږ دیني ورونه یو او کور کې لوښي ټنګېږي ورونو کور کې اختلافات راځي کور کې غم او جګرخوني راځي خو چې کله بدیا کې بیا میلاویږو که نه بدیا کې کېږو نو ملګرو بدیا کې خلکو ته بیا پکار ځانونه ونه ښیو چې موږ راسره خلاف یو دا هم د ایمان یوه ډېره غټه نشاني ده د مسلمان دپاره نو که اوس دغه سان د پښتانه مونږ او تاسو په خپلو وطنونو کې یو بل نه زړونه بد شوي دي په بعضې کارونو په بعضې سیاسي مادو باندې چې هغه سیاسي مادې دي د قانوني مادې دي چې هغه د جرم مادې دي چې هغه واقعي د ظلم مادې دي چې هغه حکومتونو سره کړي دي که افغانستان باندې ظلم وشولو او که پاکستان باندې ظلم وشولو هغه مسلمانانو وکړلو او حکومتونو وکړو نو دا مادې په کار دی بیا حکومتونه سره حل کړي که نه موږ او تاسو ملت یو عاجز یو ورونو هېڅ نه شو کولی صرف دغه کولی شو چې د بل مسلمان خیر وغواړو صرف دغه زمونږ وس کې ده چې بل مسلمان ته مونږ او تاسو دعاګانې وکړو او د بل مسلمان د زړه نه قدر او احترام وکړو خو چې کله دا موضوع مونږ او تاسو په یورپ کې چیړو دا موضوع کله مونږ او تاسو د امریکایانو مخې ته چیړو او دا موضوع مونږ او تاسو د کفارو مخې ته چیړو او دا د پښتنو موضوع مونږ او تاسو پر سوشل میډیا د پنجابیانو او د سندیانو د بلوچو د هزارو تر مخې ته چیړو نو بیا زموږ دپاره ډېره د شرم خبره ده چې مونږ پښتانه د کور خلک او د یو بل خلاف او پنجابیان مو ګوري هزاره مو ګوري بل کو نوره قومونه مو ګوري او غټې خنداګانې راپسې کوي وایي وګوره پښتانه یو بل سره وران دي دا زموږ او تاسو دپاره لوی ترین شکست ده چې په خپل کور کې مو شکست خوړلی داسې په کار دی ونه شي ملګرو چې کله مونږ او تاسو په یو بل په اختلاف او یو بل نه مو ګیله وي نو یو بل سره په کار دی پرایویټ کې حل کو په احترام سره یې حل کو خو چې کله بدیې د زمونږ او تاسو خبره ځي بیرون ته ځي نو هلته په کار دی یو بل ته بیا د بهر خلکو ته بیا داسې محسوسه نه کړو چې مونږ د یو بل خلاف یو دا زمونږ دپاره شکست دی دا زمونږ دپاره ناکامي دی ځاني به پاتې شئ او چې انسان ځان ته شي بیا هېڅ هم نشئ کولی و د یو لاس نه ټک نه خېږي پښتون د بل پښتون واقع چې دیني ورور دی او بلکې پښتون د بل پښتون د کور سړی دی دا یاد ساتئ ډېره زیاته مننه کوم خوشحال و آباده اوسېږئ موږ د نړۍ ملګري ناست دي په ډېرې بخښنې سره د خدای په امان